سلامونه. د ولسمشر ویان صدیقي وایي چې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه زیانمنوي. هغه زیاته کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی زیات نه کړي. افغانستان کې د ناټو ملکي استازي د څارنوالانو وژل غندلي او وایي چې ځینې خلک د سولې شته فرصت زیانمنول غواړي، خو دوی له افغانانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې کلک ولاړ دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د 12 ولایتونو له پراختیایي شوراګانو سره د 414 میلیونه افغانیو په ارزښت د 50 انکشافي پروژو تړون لاسلیک کړ. د سعودي عربستان حکومت وایي سږ کال به د حج فریضې د کرونا وبا له امله په محدود توګه ادا کیږي، چې یوازې به لږ شمېر کې سعودیان او په دې هیواد کې میشت بهرنیان پکې ګډون کولی شي. او په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کرونا وایرس 340 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. په دغه موده کې 20 تنه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او 419 تنه بیرته رغېدلي دي.